کابل د افغانستان تر ټولو ګڼ مېشتې او لوی ښار دی، خو دلته ځوانان د لوبو لپاره د شنو او پراخو سیمو له نشتون سره ټکوي. دلته د ټول ښار په کچه داسې سیمه نشته چې د رخصتۍ په ورځ د ځوانان ورشي او لوبې دې پکې وکړي. د ښار په منځ کې پروت حضوري چمن چې د هیواد د تاریخ برخه دی، اوس د ښار میشتو ځوانانو لپاره یوازینی لوبځای دی، هغه چې اوس یې د یو ګردجن او له دوړو ډک ډاګ رنګ اخیستی دی. جمعې په ورځ موږ رخصتي راځو، ملګرو انډیوالانو سره دلته لوبې ته راځو. دغه جمعې ورځ موږ خوند اخلو ځکه چې موږ دپاره یو فرصت دی. دا نور خو بس الحمدلله بس ټول هغه ملګري راغلي انډیوالان دوستان لوبه راسره کوي. دغه ځوانان وایي پوهیږي چې د حضوري چمن دوړې او خاورې له ګڼو خطرناکو ناروغیو سره مخ کوي، خو اړ دي چې دلته د ساعت تیرولو لپاره راشي. چې دلته ډېر خاک دوړې دي، دلته زرنجان والا راځي، دلته زغلی سایکلان اسکوټران والا راځي، ډېر دوړې جوړې کړي دي. دغلته خلک چې راځي ډېر په تکلیف راځي، او دغلته چې راشي بیا خاوره او دا خاوره زیات دی، او خلک چې بېرته ځو زموږ ستونې ټوله خرابه وي. له دې ورخوا د کابل ښار په یوه بله استوګنیزه سیمه کې د لوبو دا ځای مخکې شین چمن و، خو اوس د دوړو او خاورو په میدان بدل شوی دی. دې لوبځای ته څیرمه پرتې کورنۍ وایي چې د دوړو او خاورو له امله یې په کورو کې ماشومان او پاخه عمر لرونکي په ګڼو ناروغیو اخته شوي او له کورو بهر نشي راوتلی. زه غواړم چې دا چمن وزیري خاورې دي، دوړې دي پکې، دلته نور کسان د لوبې لپاره راځي، دلته زناجونه زغلۍ لوبې لپاره خلک نه پرېږدي، دلته ډېر مزاحم کېږي د کرکټ لپاره. دا کرکټ ځای دی، دلته نور کسان چې دی که نه کرکټ نشي کولی نشي. کرکټ او فوټبال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې کیدونکې لوبې دي چې ځوانان پرې د جمعې او نورو رخصتیو ورځو کې ځانونه بوختوي، خو ښار کې د شنو او لوبو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون د کابل میشتو دا سالمه ستړیا پر یوه ګواښونکې چاره بدله کړې ده.